بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په وینډوز 11 کې په پین پروګرام باندې کار کوو چې پین پروګرام څه ته ویل کېږي او د څه په خاطر استفاده کېږي. نو تاسو به راسئ سټارټ مینو ته او سټارټ مینو کې به پینټ ورکئ. پینټ تاسو پینټ ورکئ ډایرکټ لاندې راځي INT او دا به انټر کړئ. کله چې تاسو دا انټر کړئ تاسو سره به پین پروګرام اوپن سي. دا به تاسو سره ډېر متفاوت دی د وینډو 10 نه، وینډو 1 نه، وینډو 8 نه. نو لومړی بخش کې تاسو به زه هغه کمانډونه هغه کوم داسې نه کېږي دغه پروګرامونه چې داسې وکړي لومړی له دې سره شروع کوم یو ټکی ووایم. نو چې کوم یو لومړی چې کوم یو مهم وي هغه درته وایم بیا وروسته مخې ته ځو. اوس لومړی خو دلته شیپونه دي، که ته چېرته غواړې دلته شیپ هغه کې مختلفه شیپونه جوړ کړې نو ته دلته راسه انتخابوی سې. هر یو شیپ چې ستا زړه وي هغه ته چې کوی سې ته د چې نه راوستلی سې. دا خو لومړی کار یې دا و. دوهم د برش کار ده. د برش کار دا ده که ته چېرته غواړې په برش باندې لیکنه وکړې مختلفه نو دغه لیفټ کلیک به دې نیولی داسې به لیکنه کوی سې. هر رقم لیکنه که کمپیوټر دې ټچ وي په ټچ باندې لیکنه کولی سې. یو کس وایي چې زه دا برش مې نه ده پکار داسې لږ غټ مې پکار ده په غټ باندې لکه توش باندې لیکنه کوی سې. یا هم نور داسې هغه دي څه ورته برسونه دي په ده به انتخاب وکړې. هر یو برس ته د خطاطۍ رقم بیل برسونه دي. هر یو چې ته وغواړې ته دا انتخابولی شې او خپل هغه پې کولی شې. بل د برس سایز ته غواړې غټوې کموې وخته ګوره هغه ته اوس د خطاطۍ برسونه دي. زه اوس کنټرول N وهم او ډونټ سیف تا ته وایي سیف یې که نه. زه ورته وایم چې زه دلته لیکم احمد. اوس داسې په یو خطاطۍ ډیزاین ده که دا هغه یې غټوې کوچنی کوې ټرانسپرنسي دا زیاتوې کموې دا درکوي. نو لومړی خو دلته دا اپشن ده په ده انشاءالله پوه شوئ. بل چې ده موږ سره ده په دلته پین ده پنسل که چېرته غواړې په پنسل باندې لیکنه وکړې نو پنسل هم عادي یو لیکنه کوي. هر څه چې لیکې هغه لیکنه تاسو سره څه کېږي دغه نو سایز یې که غټ کړي نو دا به بیا درته غټه لیکنه کوي. نو دا و چې څنګه موږ کولی شو پنسل باندې لیکنه وکړو. دویم اپشن دا ده چې دا څه اپشن ده دا پیل. زه راځم دلته یو شیپ راخلم. شیپ مې جوړ کړ غواړم دلته رنګ ورکړم او منځ ته نو د شیپ پیل انتخاب کړه او دلته رنګ ورکړې. دلته اوس تور رنګ ده زه به دلته راسم سور رنګ به تاسو به دلته وګورئ دوه رنګه دي یو دا ده یو دا ده. نو تاسو کې به دلته شین انتخاب کړئ بیا به پیل ووهئ او بیا به دلته راسئ ډایرکټ به شین رنګ تاسو سره څه کړي هغه به شین رنګ درسره واخلي. که چېرته غواړئ دا رنګ ورکړئ او دلته ورس ووهه خو دا باید تا انتخاب کړی. که چېرته غواړئ داسې یو رنګ یو تاسو سره دلته نه اوسي بیا راسئ دلته راسئ او دلته خپل رنګ ورته انتخاب کړئ. فیصدیان یې هم ورکوی سئ چې کومه فیصدۍ رنګ د شین دی یو رنګ ریډ ګرین بلو RGB رنګونه دي یا RGB کاروي یا هم دلته نور هغه دي HCV کالرونه دي چې تاسو دا استفاده کوی سئ. فیصدیان یې ورکړئ لکه زه ورکوم 100% دې باید سوري کې 100 چې سور سي ډایرکټ ګوره او دا ورته وایم چې 200 دې دا سي او دلته ورته وایم چې 1% دې دا سي بلو یا شین رنګ داسې ډایرکټ شي زه ورته وایم 200 دا دې هم 200 سي ډایرکټ د دا رنګ څه راته جوړ شه. نو دا نور اوکې کوي. کله چې اوکې کوه اوس راسئ دلته باندې کلیک وکړئ ډایرکټ دا رنګ ګوره دلته نه وه خو دا رنګ مه په خپل زړه باندې جوړ کړه. تاسو کوی شئ چې هر یو شی دلته راوړئ دلته یې ډرا کړئ. کله چې ډرا کړه بیا دلته تاسو کوی شئ چې مختلفه رنګ هغه ورکړئ. اوس دلته دوه رنګه دي. اوس دا چې دا کلر بک د شاتینای رنګ یې څه رقم او د ده منځ رنګ څه رقم غواړئ چې منځ رنګ کې ورکړئ. زه راځم شیفیل ته او شیفیل کې ورته وایم چې داسې رنګ ماته څه کړه ورکړه. دلته کوم پنسل خط کړی او په ده خاطر د هغه بېله برخه راځي. نو تاسو رنګ هم دجې نه چې کوی سئ ورکولی شئ. نو دا و چې څنګه موږ کولی شو چې رنګ یو صفحې ته ورکړو یو شیپ ته هم ورکړو. بل ټکس ده. ټکس اپشن دا ده که چېرته غواړې ته په MS Paint پروګرام کې ټکس ولیکې که زه دلته راځم ټکس لیکمه زه راځم په منځ کې دا ټکس لیکمه چې لومړی خو دلته دجې نه تاسو کوی شئ ټکس سایز څه کوئ غټ کوئ. ټکس سایز دلته ورته ولیکئ چې دلته خو ټکس سایز دلته هغه کومه ورته 18 ده دلته کلیک کوم ورته لیکمه چې زه دغه اپشن نن تر یا پرې ایسته کومه چې تاسو اوس هم پوه شئ پرې. دلته زه ورته لیکم چې محمدي اوس ورته ولیکه. زه دا چې کوم کنټرول آل کومه دجې نه چې کوی چې تاسو یې سایز غټوئ شئ. مختلفه سایزونه تاسو چې څومره سایز وغواړئ دلته نور سایزونه هم دي چې
تر 200 بیخي دا خو زیاتېږي. تاسو ورته داسې سایز چې یا نه ډېر غټ وي او نه ډېر څه وي کوچنی وي. اوس دا سایز ما ورکړ. بل تاسو دلته فنډس په کوم فنډس کې دا هغه دې غواړي مختلفه فنډسونه دي تاسو چې هر یو انتخاب کړئ. دلته تاسو هغه ورته انتخاب کړئ. لکه زه ورته دا انتخابوم. فنډس ته مختلفه فنډس دي لکه د ګل په رقم نوم ده خو د ګل په رقم باندې راغی. اوس یې سایز یې هم دلته چک کړئ. لږ یې سایز یې کوچنی کړه چې لږ ورته 48 کړه. سایز به یې دومره کوچنی سي. که بولډه یې دا څه کوي بولډېږي در سره او که نه بولډه یې تاسو ګورئ لږ بولډېږي در سره. ایټالیک داسې کږېږي در سره. انډرلاین لاندې خط کش کول غواړي لاندې خط راځي. او که چېرته غواړئ چې هغه ورکړئ داسې سټریک تھرو ورکړئ چې خط پې کش سي دا ورکړئ. او که چېرته دا لیکل په ده سایډ کې غواړئ دا انتخاب کړه. منځ کې غواړئ ده سایډ کې غواړئ. که چېرته د لیکنې بکګراونډ ته سره هم رنګ ورکړئ نو بکګراونډ ته دلته اوس دا رنګ ده. زه ورته وایم چې دا رنګ ورکړه بکګراونډ ته انتخاب کړه. او دلته به دا رنګ څه کړي در سره وبه خلي. نو دلته هغه رنګونه اوس خو دا ټکسټ ته دا رنګ ورکړه. نو که تاسو بکګراونډ ته اوس دا رنګ هم ورکړی اوس زه ورته وایم بکګراونډ ته دا رنګ ورکړه. نو بکګراونډ ته به دا رنګ څه کړي وربه کړي. نو تاسو ګورئ اوس هغه بکګراونډ ته نو تاسو به چې خپله کې کار وکړئ نو ډېر ایزي ده دا پینټ پروګرام. دا اوس بکګراونډ ته کلر ورکړه شو. بل چې دلته پنسل پاک ده. پنسل پاک باندې چې موږ کولی سو یو شی پاکولی سو. اوس دلته مې دا ولیکلو دلته زه ګورم دغه شی دا پاکومه. نو دلته تاسو دا څه کولی سئ پنسل پاک په واسطه دا پاکولی سئ. بېرته دا غټوی هم سي. دې نه پنسل پاک غټ کړه دومره. که ډېرې غټوي هم تر اخر حده یې چې کړه غټ کړه. دا به ټول څه شي در سره پاکېږي. پنسل پاک عادي پنسل پاک باندې تاسو ده نه استفاده کولی سئ. کوچنی کوي کوچنی کېږي. ډېر ایزي او اسانه ده. د جنه هم ته کولی سئ غټ یې او کوچنی یې کړې. راځم کنټرول A نو هم دا نصب کوم بله یو صفحه راخلمه. راځم دلته هغه ته لکه کالر پیک ته. کالر پیک دا څه شی ده. زه راځم دلته یو هغه انتخابوم. یو زه دغه ته رنګ هم تور ورکوم. یو شیپ مې جوړ کړ. غواړم چې یو رنګ دلته ورته څه کوم انتخاب کړم خو دلته هغه نشته. تاسو به کالر پیک انتخاب کړئ او کالر پیک نه وروسته زه ورته وایم چې دغسې رنګ یا داسې دغه ته زه لومړی رنګ ورکوم. زه راسم داسې یو رنګ ورکړمه دلته لکه دا رنګ. زه ورته وایم چې دغه منځ ته دا رنګ نه دغسې سپین رنګ غواړمه. ورې کوم کالر پیک انتخاب کړه او داسې هغه انتخاب کړه دلته رنګ ورکړه. خو په ده تاسو نه پوهېږئ. زه به لومړی تاسو ته یو عکس دلته راولمه. فرض که دلته اوس ما دا عکس راوړه. دغه عکس غواړي چې دغه ته یو رنګ ورکړي غواړي دغسې رنګ ورکړي داسې خو داسې رنګ دلته نه وي موجود. نو ته به بیا څه کوې ته به راځې دلته کلر پیک ته دلته به راځې او بیا به ورته وایې چې دغسې شین رنګ هلته موجود نه ده. داسې رنګ ماته څه کړه دلته راواخله. دلته دې چې کلیک کوو نو دا به دلته راشي. بیا به لاړ شې دلته او بیا به څه کړې دا رنګ به څه کړې دته ورکړې. یا هم غواړې دغسې لږ زر بل رقم رنګ ده دا راواخله. په دې شیپ کې چې کوم عکس رقم رنګ و او تاسو سره هلته نه و دا راواخله. داسې تورشکی شین رنګ ده. نو دا بیا دلته پرنټ راواخله په دې باندې کلیک کړه ډایرکټ هغه رنګ به څه شي دته به ورکړل شي. نو د ده کار دا د کالر پیک دا ترسره کوي. بل چې د زوم ده زوم په واسطه موږ کولی شو دا خپل عکس ته زوم که لیفټ کلیک نیسه دا چې کې زوم کېږي در سره. نو دا د زوم کار و. بل دلته چې ده تاسو خپل بل رقم رنګونه هم ځان ته چې کوئ خوښوی شئ جوړوی شئ. بل د کلیپ بورډ کلیپ لاټ د دې څخه مطلب دا ده چې که چېرته غواړې تا دلته عکس جوړ کړه او هغه بیا کلیپ لاټ ته چې دا باید نیټ درسره وصل هغه ته یې ورکړې هغه یې په هر رقم ډیزاین تاسو سره جوړولی شي. یعنې د نیټ مربوط دا باید تاسو سره هغه نیټ موجود وي. که چېرته سیف کوئ کنټرول سیف ووهه. که سیف کوئ چېرته سیف کولی شئ او که نه غواړئ سیف کړئ کنټرول سیف ووهه. دا نه در سره سیف کېږي در سره. بل دلته تاسو یو هغه ډرا کړئ. زه دلته د رنګ ورکوم یو شیپ مې ډرا کړئ. تاسو ته وایي دلته چې د دغه شیپ د اړخونه څه رقم غواړئ. دا شاوخوا اړخونه نه دي دا پیکه غواړئ که څه رقم شکل کې غواړئ هغه تا ته آوټلاین یې درکوي په کوم شکل کې ته آوټلاین غواړئ یا ته په دا منځ په کوم شکل غواړئ. منځ ته چې کوم ته رنګ ورکوې هغه رنګ ته په کوم شکل باندې څه کوې غواړئ. دلته اوس ګوره داسې تور تور رنګ مو ورکړه. که هر رقم رنګ ستاسو خوښه وي تاسو څه کولی شئ دته یې ورکولی شئ. نو دا و د اپشن د دوه چې دندې څه شوي دا یې دندې وي.
بل چې ده دلته موږ سره ده دلته اوس که د سکای نه یو عکس راوړي هغه کوچنی کوي او غټوي ته کولی شي له ده په واسطه څه کړي عکس کوچنی غټ کړي. اوس دلته خو ما هغه واخیستل چې وخت خړ غوندې راغی ده باندې کلیک وکړه او ستاسو عکس څه ده داسې شکل باندې راغلی. که دلته د عکس کوچنی کوي غټوي دلته ورته عدد ولیکه چې د عکس یې ورټیکلي دومره وي او هاریزنټلي دومره وي در سره مطلب جګوالی دې دومره وي او ټیټوالی دې دومره وي پراخوالی دې دومره وي دا ته ورته انتخابولی شي. بل زه د عکس غواړم چې یو رنګ ورکړم داسې رنګ غواړم چې ورکړمه یو شیپ مې جوړ کړه دلته تاته دا اپشن وایي چې روټیټ یې کړه څو 90 درجې کې چې دا راته روټیټ کړه. بل ورته وایي چې داسې 90 درجو کې روټیټ کړه راته او روټیټ 180 درجو کې روټیټ کړه لکه څنګه دا اپشن ما دا ما شیپ څخه ډرا کړه او دلته غواړم چې یو رنګ ورکړم داسې غواړم داسې دلته یو رنګ ورکړم. اوس دلته وایم چې دا ماته 180 درجې څخه د صفحه که روټیټ کړه راته اوس ګوره ته بس ته 180 درجې دا راسره روټیټ شوله او دلته روټیټ کسټم په خپل زړه باندې دلته ورته لیکي چې 45 دا چې کوم سره روټیټ کړه دا به تا سره صفحه چې 45 درجو کې در سره روټیټ سی. بل چې دا درته فلپ ورټیکل چې ته غواړې دا عکس چې یو هندارې ته ګورې څه رقم تا سره عکس ښکاره شي داسې ښکاري هنداره کې نو تا ته د هغه داسې ښکاره شي که ورټیکل یې داسې درته ښکاره شي. که چېرته غواړې د عکس چې داسې شاوخوا باډر غوندې هغه ولري دا هم ته څه کولی شي ته دلته ورکولی شي. بل چې دلته که غواړې چې یو عکس انکراپټ کړې نو تاسو د چې نه تاسو څه کول دا انکراپټ نو که چېرته غواړې دا عکس دې دومره په کار ده لږ ذره دې په کار ده بیا راسه دلته سلیکشن کې ورته ریټینګل ته راته ماته څه کړه دومره انتخاب کړه او بیا دلته راسه کراپ دا ورته دومره چې کړه یعنې تا کراپ کړه یعنې دې قطع دې نو تاسو کولی شئ د کراپ په واسطه یو عکس یو برخه څه کوي بیله کوي. نو که دلته بل د فری هینډ په آزاد لاس باندې کومه برخه ماته هغه بیلول غواړئ دومره انتخاب کړه دا اوس کولی شئ دومره بیله کړي. نو همداسې سلیکټ آل د ټول انتخابوئ ټول هغه در سره انتخابېږي او سلیکټ انویس د انورډ سلیکشن دی مطلب چې دغه برخه ته سلیکټ کړې ده دلته ته یو شکل راواخلې دا داسې سلیکټ کړی ورته وایي بغیر له ده نه ما سره ټول څه کړه سلیکټ کړه تا سره سلیکټ کوي ټرانسپرنسي هغه کوي د دې نه هم کېږي او همداسې ډیلیټ یې ټول څه کړه کنټرول آل کړه او چې کړه ډیلیټ ووهه دا څه کېږي در سره ډیلیټېږي. بل که غواړې چې تا دلته یو شیپ جوړ کړه یو عکس دې جوړ کړه لکه دلته زه راځم دلته یو هغه جوړوم داسې یو تا چې لکه زه دلته یو پرې کلیک کوم او زه دلته یو شیپ جوړوم او د شیپ ته غواړم چې داسې یو رنګ ورکړم ته یو ایډیټ دې وکړه یو عکس دې جوړ کړه ته غواړې اوس دا سیف کړې راسه فایل ته راسه فایل ته ورته ووایه چې ماته دا سیف کړه سیف ته راسه یا کنټرول سیف ووهه دا چې کله سیف کړه نو تا ته به داسې اوس یو مینو راځي تا ته وایي دا چېرته سیف کول غواړې زه ورته وایم په ډیسکټاپ کې سیف کړه د شي په نامه باندې احمد ورکړه احمد چې که ورکړه او چې دا انټر کړه دا به چې شي په ډیسکټاپ کې به دا عکس درته اوس سیف شي دا ته احمد په نامه چې شوی ده دا سیف شوی دا چې اوس یو ډبل کلیک وکړئ دا اوپن شي نو تاسو به د احمد په نامه عکس سیف شوی وي. بل چې دا په پینټ کې به انشاءالله بل څه نه که نوی پینټ پروګرام غواړي کنټرول ان ووهه که اوپن که کوم عکس اوپن کول غواړي اوپن ووهه امپورټ کانوي غواړي کوم فایل راوستل غواړي دلته دا انتخاب کوئ یو فایل دلته ته کولی شي د جیف نه راولي انتخاب پرې وکړه ډایرکټ عکس دلته فایل ته راځي سیف کوي یو عکس په څو نومونو باندې سیف کول غواړي په تاسو سیف کولی شي پي ان جي فارمټ کې تاسو همیشه کوشش کوئ چې پي ان جي فارمټ کې تر ټولو د عکس ښه کیفیت لري جي پي جي فارمټ کې بي ام پي کې یا جي آی اف کې دا د اکسټنشن دي یا مختلف فارمټونه دي د عکسو که چېرته غواړئ دا تاسو انتخاب کې انتخابولی شئ. بل چې دا پرنټ ده پرنټ کې هم تاسو څه کوئ وایي چې دا عکس پرنټوئ کنټرول پی ووهئ نو دا عکس به تاسو ته پرنټ حالت ته لاړ شي او تاسو څه وکړئ دلته پرنټ ورته انتخاب کړئ یا دلته دا ورته آن کړئ پرنټ یا بل دلته اپشن دا ده چې ته دا ورټیکل غواړې د عکس هاریزنټلي غواړې یا ورټیکل غواړې دا ورته انتخاب کړه او دا پرنټ که عکس به تا سره څه کړي پرنټ کېږي به در سره. بل چې دا په فایل کې شیر ده که همدغه عکس تا دلته جوړ کړه چا سره واتساپ له طریقه یا له بل هغه جیمیل ایمیل له څه له طریقه چا سره شیر کول غواړې نو ته کولی شې له ده چې نه ته چا سره سرچ کړې یعنې
چا سره شریکي بل سیټ از ا ډیسکټاپ بیکګراوند که چېرته دغه عکس ته غواړې چې بیکګراوند ته ډیسکټاپ ته دې کېږدې فیل کېږده یا ټایل یا سینټر دا وینډوز درسو کې ویلي خیر دا به تاسو وګورئ چې په کوم هغه نه یعنې چې کېښودل کېږي کمپیوټر صفحې ته نو تاسو کولی شئ دا کېږدئ ایمیج پراپرټیز که د ایمیج په باره کې کوم معلومات غواړئ سایز دا په سانټي میټر هغه باندې نو دا ډېر ایزي دي نو تاسو کولی شئ دا څه کوي درسره وګورئ او که چېرته اګزاکټ یعنې بیخي د وورډ پروګرام نه وتل غواړئ نو اګزاکټ یا پین پروګرام نه وتل غواړئ اګزاکټ کلیک کوئ بل ایډیټ ته که یو شی چې کټوي داسې انتخاب یې که کټ انتخاب که کټوای شي کافي د باندې پوره بحث کړی نو انشاءالله ډېر اسان دی یو شی زوم کوئ رولر دلته ورته راوستل غواړئ رولر ورته انتخاب کړئ ګایډ دغه صفحه دې داسې جال غوندې راسي در سره دا راوستل غواړئ سټیټس بار غواړئ نه غواړئ دا لاندې دغه سټیټس حالت تاته درکوي چې دا غواړې نه غواړې در سره دا په وینډو 10 کې نه وه همداسې اتوماتیک هایډل ټول بار غواړې نه غواړې چې دا ټول بار دې چی سي هایډ سي در سره او شو سي در سره بل اوس زه ورته وایم چې دا ماته ټول بار مې چی سي ما سره د شو سي فول سکرین د هغه د ټول فول سکرین غوندې څه کوې غواړې بیرته اسکیپ بټن ووهه بیرته عادي حالت ته در سره راځي تمنیل غواړې یو تمنیل غواړې چې جوړ کړي دا اوس تا جوړ کړه تمنیل د یوټیوب لپاره لکه یو ویډیو جوړه کړي بیا اخره کې ته یوټیوب کې یو تمنیل ږدې چې خلک هغه تمنیل دې وګوري ستا ویډیو باندې کلیک وکړي هغه جوړول غواړې دلته تاته پریویو درکوي نور انشاءالله داسې خاص څه نشته نور نو دومره بس دی په دا انډو ریډو ده چې یو کس پښیمانتیا باندې پښیمانه یو شی دې وکړ دلته یو کار دې وکړ بیرته پښیمانه سوې انډو کلیک کړه او که بیرته ګوره رنګ مې ورکړی انډو بیرته پښیمانتیا باندې پښیمانتیا یعنې بیرته هماغه رنګ ورکړه کنټرول زید او کنټرول واي دا شارټکټ دي نو دا به موږ سره د فین پروګرام په وینډو 11 کې نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت کې چاري